کې چې غواړو موږ کوم فولډر هایډ کړو د هغه نوم او ادرس باید راته یاد اوسېږي. د مثال په ډول زموږ ټول درایوونه او فایلونه په کمپیوټر کې په ډي درایو کې دي. کله چې ډي درایو ته لاړو غواړو موږ کوم فولډر هایډ کړو، هر فولډر چې اوسېږي په هر نوم اوسېږي موږ غواړو دغه د ایم او پی په نامه باندې فولډر هایډ کړو د سی ام ډي لارې. نو راځو اول سی ام ډي راځو. د سی ام ډي لپاره څو طریقې دي د خلاصولو لپاره. په ادرس بار کې چې ولیکم او د سټارټ مینو هم راځي، نو موږ سټارټ مینو او سره د آر چې د رن صفحه خلاصه شي، د رن په صفحې کې به موږ سی ام ډي لیکو، سی ام ډي انټر ورته کړو او د ځای کې توره صفحه خلاصېږي د سی ام ډي په ځای کې به اتریب لیکي، ای ډبل ټي آر آی بي. ورسره به فاصله ورکوئ، د فاصلې وروسته به مثبت اس ورکوئ او بیا فاصله مثبت ایج، یعنې هایډ. وروسته به فاصله د کوم درایو کې چې فولډر دی د هغه درایو نوم به ورکوئ یا ادرس به ورکوئ د فولډر. ډي دوه نقطې به ورکوئ، کله چې مو دوه نقطې ورکړئ بیا سلاش ورکوئ، د سلاش وروسته د کوم فولډر چې غواړئ د هغه هایډ یا پټ کړئ نو د هغه نوم به ورکوئ. ایم او پی په نامه فولډر و، بیا به انټر وهئ. کله چې مو انټر ووهه نو راځو دې ځای ته، په دې ځای کې به فولډر هایډ شوی اوسېږي. د ایم او پی په نامه باندې فولډر دلته نشته، هایډ شو. اوس کېدای شي تاسو مخکې د بلې طریقې نه استفاده کوله چې د فولډر آپشن څخه یا هم د رایټ کلیک راځو د پراپرټیز ته. پراپرټیز کې به د ځای کې د هایډ په نامه دغه ځای نه کېدای شي تاسو مخکې استفاده کولی شي. د ځای نه هر څوک کولی شي که لږ هم وینډوز ویلی اوسېږي دا فولډر بېرته شو یا وښایي. اپلای نو فولډر هایډ شو. کله چې فولډر هایډ شو او د ځای نه ورک شو، دا بېرته په ډېر اسانۍ سره راځي د فایل آپشن څخه یا فولډر آپشن څخه چې په لاس وینډوز کې کولی شو د کنټرول پینل نه هم راولو، په وینډوز کې هم خو هغه ځای کې به نوم فرق کوي. کنټرول پینل ته دلته ځو، په وینډوز کې د فولډر آپشن په نامه او د ځای کې هم د فایل ایکسپلورر آپشن په نامه دی. د ځای کې چې کلیک وکړئ بیا به تاسو ته هماغه صفحه راځي. په دې ځای کې به د شو هایډ ان فایلز فولډر اند درایوز کوم شیان چې مو هایډ کړي اوسېږي د رایټ کلیک د طریق نه هغه ټول بیرته راځي. اوکې یا اپلای. اپلای د دې لپاره دی چې موږ غواړو بیا هم په دې کې کار وکړو، په دې صفحې کې د صفحې نه نه وځي. اوکې چې دی مستقیم د دې صفحې نه وځي او خپله کار اجرا کوي. اوکې د دې صفحې نه ووته، هغه فولډر چې مو د رایټ کلیک له طریق نه هایډ کړی و هغه بیرته راغلی ځای ته، او نو هغه د ایم او پی په نامه چې کوم فولډر مو جوړ کړی و هغه بیرته نه دی راغلی. نو څنګه کولی شو چې دا بیرته راولو؟ د سی ام ډي د طریقه بیا ځئ سی ام ډي ته سره راولم چې لږ ښه پرې پوه شئ. وین کې آر سی ام ډي به دلته لیکي، بیا به انټر وهئ، بیا به هماغه مخکینی اتریب به لیکئ او د مثبت یا هم د پلاس علامې په ځای به ورته منفي علامه لیکئ. ای ډبل ټي آر آی بي، آر پاتې شو آر آی بي، ډبل ټي آر آی بي. کله چې مو دا ورکړو نو د ځای کې به فاصله د مثبت په ځای باندې به منفي ورکوئ. اوس خو انټر شو، سره نه به بیا درته ولیکم. ای ډبل ټي آر آی بي فاصله منفي اس او ورسره د فاصله او بیا منفي ایج. بیا کوم فولډر کوم درایو نه چې مو هایډ کړی اوسېږي د هغه درایو نوم به ورکوئ، فاصله به هم ورکوئ ورسره. په ډي درایو کې هماغه فولډر چې موږ هایډ کړی و دوه نقطې و او سلاش چې مو ورکړو د هغه نه وروسته به کوم فولډر چې مو هایډ کړی اوسېږي د هغه نوم به ورکوئ، ایم او پی. انټر ووهئ، هغه فولډر چې مو هایډ کړی اوس به بیرته په ډي درایو کې راغلی اوسېږي. خو په یاد ولرئ د فولډر نوم چې په سی ام ډي کې ورکوئ د هغه نوم باید په انګلیش باندې اوسېږي، په دري باندې او پښتو باندې نه کېږي، ځکه چې پښتو او دري په سی ام ډي کې نه معنی یا نه لیکل کېږي. که زه اوس خپله ژبه دري کومه د ځای کې دلته راشم تاسو یې ښه په ووینئ پښتو یا دري. پښتو که د ځای کې ولیکم د سوالیه په شکل راځي، دلته تاسو ووینئ نو دا نه قبلوي، باید د فولډر نوم په
په انګلیش باندې اوسېږي. فرق نه کوي داخل د فایلو یا داخل د فولډر کې چې هر نوم اوسېږي د بل فولډر نوم که په پښتو یا دري اوسېږي هغه فرق نه کوي، خو اول نوم چې کوم ورکوئ هغه باید چې په انګلیش باندې اوسېږي. ته بیا بلې ویډیو پورې ښې چارې.